بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نننی درس زمونږ په پاور پوینټ پروګرام کې لینکس کې دی ایکشن او کمنټ دی، داسې خبرې دي. ایکشن یاد ساتئ، دا په یو بټنه باندې مونږ کولی شو. لکه مثال دا ما سره سلایډز دي، نو زه د دې نه څه ډوپلیکیټ الم، ډېر ډوپلیکیټ ما سره دي. آخرنی سلایډ زما دا دی او په دې سلایډ کې مثال یو ټیکسټ باکس راولو، زه دې ته لیکم چې دا زمونږ اینډ سلایډ دی، اینډ، او لږ سینټر ته کومه دا سایز به هم لږ زیات کړم ورته. هغې نه وروسته چې دی دا نور سلایډونه چې کوم تاسو ته ښکاره کېږي، نو دا زما هغه سلایډونه دي کوم چې فرست سلایډ باندې راځي. که انزرټ ته راشم او ټیکسټ باکس راوالم، نو دا به زمونږ فرست سلایډ وي، دا شن. اوس ګورئ، که موږ هم پر اګزامپل یو بټن راوالو، لکه زه انزرټ ته راځم، په دې شیپ باندې کلیک کوم او یو بټن رالم، او دغه بټن لپاره یو فارمیټ هم تاسو ورکړئ. لکه دا زما فارمیټ شو، رایټ کلیک په دې باندې کوم، ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک کوم او دې ته لیکم چې مثال د دې په واسطه باید څه وشي، زه ورته وایم نیکسټ سلایډ ته باید لاړ شي، یعنې دوهم سلایډ ته د دې بټنې په واسطه لاړ شي. نو تاسو به دا بټنه انتخاب کړئ، انزرټ ته به راشئ، د ایکشن باندې به کلیک کړئ او دا هایپرلینک ټوکي ګوره ما ته لومړنی آپشن راکړي چې نیکسټ سلایډ، یو پکې پریویس سلایډ دی، یو نیکسټ سلایډ دی. نو دا تاسو اوکې کړئ. آینده کې هم چې څوک په دې باندې کلیک کوي، نو د دې مقصد دا دی چې دا به د بل سلایډ ته مونږ وړي. او که چېرته په دې بل سلایډ کې زه ودرېږم او راشم یو بټنه جوړه کړم، مثال دې کې داسې یو وړه غوندې بټنه مې جوړه کړه، لیکنه پې نه کومه دلته ایښې ده دې ځای کې، او رایټ کلیک زه پې کوم، کلیک نه کوم، انزرټ ته راځم، په دې ایکشن باندې کلیک کوم. هایپرلینک کې زه د دې لپاره ورته وایم چې نه، د دې په واسطه باندې پریویس سلایډ ته لاړ شي. نو کله چې په دې باندې کلیک کوم، آینده کې د دې بټنې په واسطه باندې دې سلایډ ته او د دې بټنې په واسطه باندې بیرته دوباره هغه خپل اصلي سایډ ګوري مونږ ته. نو دا اصلا ایکشن کې په دې بټن باندې کېږي. بیا دې کې موږ سره فرست سلایډ هم شته دی، لاست سلایډ هم شته. لکه دې کې که د دې بټنې کار ته داسې نه کې، مثال زه ورته یم کله چې په دې باندې څوک کلیک کړي، نو لاست سلایډ آخري سلایډ ته باید لاړ شي. نو ایکشن کې تاسو په دې کې لاست سلایډ والې دا اوکې کړئ، دا آخرنی سلایډ دی، او دې کې دا لیکنه انتخاب کړئ. د دې لیکنې دپاره ورته داسې ووایئ چې په دې باندې کله څوک کلیک کړي، نو فرست سلایډ ته دې راځي. نو یاد ساتئ دې باندې چې کله کلیک کوو آخرنی سلایډ، او چې کله په دې باندې بیرته کلیک کوو نو اولنی سلایډ. ګوره آخرنی سلایډ او اولنی سلایډ، دا اصلا په دې ایکشن باندې کېدی شي. بیا د ایکشن کې موږ سره دي لاست سلایډ ویو او اینډ شو. لاست سلایډ ویو هم دا خبره ده که په دې باندې زه کلیک کوم بټنه باندې او لاست سلایډ باندې زه کلیک کوم، لاست سلایډ ویو باندې پرېږم، په دې زه کلیک کوم لاست سلایډ ویو، ګوره دلته دا بټن باندې تاسو انتخاب کړئ، ایکشن ته راشئ، لاست سلایډ ویو مطلب د آخري سلایډ کتل، یا اینډ شو زه ورته وایم. نو اینډ شو دې ته ویل کېږي چې دا پروګرام ګورئ تاسو سره دی رن دی، چې کله په دې کلیک کو اینډ شي، یا اسکیپ بټن چې کله موږ د کیبورډ نه وایو، دا د دې بټنو سره کېږي او بټنو سره موږ کولی شو. او د کسټم نه مطلب دا وي، کسټم نه تاسو زیاتره وخت داسې وکړئ دا سلایډونه دي، دا خو ایمټي سلایډ دي، خو زه راځم په دې سلایډونو کې یوه لیکنه کومه، لکه ما ولیکله مایکروسافټ پاور پوینټ، او د هغې نه وروسته راځم د دې باره کې مې لږ لیکنه وکړله، یو ډوپلیکیټ دی علمه، مثال دی کې زه لیکم کنټینیو، داسې لیکم.
بیا د دې نه ډوپلیکیټ نه دا شان ډوپلیکیټس دي ما سره په دې کې مثال زه لیکم چې مایکروسافټ ایکسل دا ټاپک بدلوم بیا ډوپلیکیټ نه ما دې ته لیکم مثال کنټینیو او بیا دې نه ډوپلیکیټ نه اوس ګوري اولنی سلایډ کې ودرېږي راشه انسرټ ته یو شیپ راوالی لکه دا زما بټن شو یا څه چې وه دا ډراک رایټ کلیک په دې باندې کوم ایډیټ ټیکسټ دی کې لیکم فار ایگزامپل کسټم سلایډ همدغه کسټم سلایډ به تاسو انتخاب کې انسرټ ته به راشئ ایکشن باندې به کلیک کړئ هایپر لینک کې به تاسو ورته ووایئ کسټم سلایډ دیس کې هغه سلایډ مونږ ته نه شو کوي څه پرابلم دی خو تاسو بیا ځان سره چک کړئ ښه دا ما افس کې ما تاسو ته مخکې پرابلم شته په دې کې دغه ټول سلایډونه ښکاري کم سلایډونه چې ته انتخابې هغه به انتخاب کې اوکې به کې دا به مو کې کله چې آینده کې څوک پرې بټن باندې کلیک کړي نو هماغه مشخص سلایډونه به مونږ کتلی شو ټول سلایډونه بیا په دې کې نه کتل کېږي او سلایډ نه مطلب دا دی چې دا سلایډونه دي مونږ سره که نه دا ښکاري تاسو ته زه میرا د دې په واسطه باندې دا سلایډ باید مونږ ته اتومیټیک شو شي نو دې څه کوي د بټن په واسطه باندې ډایرکټ هماغه یو سلایډ ایکسل والا سلایډ ته تاوړي کوم سلایډ چې تا ورته انتخاب کړی که نه هماغه سلایډ ته تا اتومیټیکلی وړي خو چې کله تاسو دې کسټم باندې کلیک کړئ او ایکشن کې تاسو دا ورته ووایئ او یو آر ایل دې ته ویل کېږي لکه ته د دې بټن په واسطه باندې مثال www.facebook.com ته ځې facebook.com ته ځې بس صحیح ده ته facebook.com ولیکه او کېږه ځان سره دا مو کېږه که چې د انټرنیټ تا سره فعال وي په دې باندې ته کلیک کړي نو تا اټومیټیکلی هماغې سایټ انټرنیټ سایټ ته څنګه کړي یوځي دا اسانه خبره ده سمپل خبره ده د لوډینګ کې تر څو پورې چې دا هلته لاړ شي نو د یو ارتباط دپاره تاسې دا استعمالولی شئ دا به وګورو کې نو د یو سلایډ دپاره چې کله تاسې یو لینک د یو بټنې سره جوړوئ او زم باید هماغې ته مونږ یوسي نو دې لپاره دا استعمال کړئ لینک استعمال کړئ مثال دیس کې ما ډرا کړو دا او زه به دیس کې دا ایډیټ ټیکسټ کوم او راځم دلته एकदम دیس کې دلته فارمیټ کلر ما لرم پکې نه اچو نو فل مال ته ولیکلو سمپل چې www.facebook.com او همدې سره لینک جوړوم همدې بټن سره انسرټ ته راځم ایکشن کې دا ورته وایي URL www.facebook.com کله چې دا څه وکړې کوم دا مو کې کوم نیکسټ ټایم به د دې کلیک سره به دې چېرته وړي ته فیسبوک سایټ ته به دې وړي تاسو به یو ځل دې باندې کلیک کړئ بیا به راشي په دې به کلیک کړئ بیا به تاسو به دې کلیک کړئ صحیح شو که نه نو دې به تاسو انټرنیټ صفحې ته ویسي خو دا دونه مهمه نه ده چې خامخا به مونږ انټرنیټ صفحې ته وړي ځینې سلایډونه کې داسې لکه ځینې لیکنو سره مونږ وایو چې دا لیکنه په انټرنیټ باندې وګوره نو هماغه لیکنه انتخاب کو مونږ کله چې په هغې باندې کلیک کوو هغه ایډرس هم تیار ورکړي ورته که نه هغې ته مونږ ګوره دا فیسبوک ته اټومیټیکلی راغلی دا شان دی بیا ایکشن کې ادر پاور پوینټ پریزنټیشن هم شته لکه یو بل ځای کې پریزنټیشن دی او هغې سره ته لینک جوړې په هر ځای کې چې در سره یې تاسو سره مطلب دې کې ما سره سلایډز دي سلایډز او دغه سلایډز زه غواړم چې دې سره یو ارتباط جوړ کړم دا وکې که دا مو کې ګوره به دې کې دا سلایډونه زم ټیک اوکې ګوره دا لیکنه په فیسبوک د زه لیکم مثال کسټم سلایډز چې آینده کې څوک هم راځي په دې باندې کلیک کوي که نه په دې باندې
کلیک علی نو ډایرکټ به د هغه زیک سلایډ ورته څنګه کېږي اب اوپن کېږي ورته زیک سلایډ به اوپن کېږي نو دی سره د بل پاور پوینټ چې مخکې نه یو پریزنټیشن جوړ شوی د هغې ارتباط هم تاسو جوړولی شي او ادر فایل دې ته ویل کېږي لکه تاسو ورډ سره پاور پوینټ نه علاوه اکسل سره اکسس سره داسې فایلونو سره لینک جوړ کړئ چې کلیک پې وکړئ ولته م یوز دې دپاره ادر فایل مطلب هر یو فایل سره بیا جوړوی شو نو دا هایپر لینک ټو مطلب د یو لینک په واسطه باندې ته د یو سلایډ یا د یو پیج یا د یو پروګرام سره ارتباط جوړونې دپاره دا استعمال کړه رن پروګرام دې ته وي لکه زه یې مېره کړم چې په دې باندې څوک کلیک کوي که نه نو باید یو پروګرام ورته رن شي مثال چې رن شي کیلکولیټر نو ته دا انتخاب کا راشه ایکشن باندې کلیک کا دا رن کا په دې کې به تاسو براوز ته راځئ د سی ډرایو ته به راځئ تاسې او دې کې به تاسې کیلکولیټر پیدا کړئ شی پیدا کړئ تاسې کیلکولیټر دا دی موږ سره که نه کیلک دا وکړئ کې ځان سره دا وکړئ اوس آینده کې چې کله څوک هم په دې باندې کلیک کوي نو اټومیټیکلی به چې کوم پروګرام ورته رن کېږي انیبل نو داسې د یو پروګرام سره ارتباط جوړونه بیا هم تاسو د ایکشن د لارې کولی شئ رن پروګرام او پلی ساوند مینس چې کله دې بټن باندې څوک کلیک کوي نو دې باندې دی یو بم ساوند راځي کوم ساوند دې پې راځي بم دا اوکې کوي اوس ګورئ ساوند خو رانه ولولې او میبي ساوند خو ټیک هم دی خو دا به چک کړو چې ساوند شته که نه لاډ سپیکر ساوند چې بیا مسله نه display flash the sound wave was look sound where is sound advanced sound setting yes that was the زم د دې لیکنې باید دا لیکنه ټاپ کی ها اوس ګوره دې بټن باندې ساوند شته چې کله څوک په دې بټن کلیک کوي شته ساوند کوي نو داسې بټن سره تاسې یو ساوند هم راوستی شئ اب دې نه تاسو راولئ دا مایکرو وغیره موږ سره نشته دی نو دا موږ یوز کوم نه نو ساوند که تاسو استعمالولو دا دی هایلایټ کلیک نه مطلب دا دی چې کله دا بټن باندې څوک کلیک کوي نو د یو بټن شکل بدل کوي ګوره دې ګریډ لاین تاسو ته ښکاري ګر چاپېره دا اوس زموږ دا ریکارډینګ روان دی دې د وجې نه کنې دا بټن چې کله کلیک کوو موږ تاسو بیا چک کوئ بیا د ریکارډینګ نه وروسته دا بټن باندې چې کله کلیک کوو دا بټن شاته لاړه شي بیرته رامخې ته شي نه لکه بټن باندې تاسو کلیک کوئ هغه شانته ایکشن به دې کړي دا اصلا هغه شو او موس اور کې صرف امدا خبره نه وي دا چې هایلایټ وین موس اور مطلب دا چې کله زه کلیک ونه کوم او اسې د کرزر ته ورنږدې د بټن ته نږدې شم دا باید بټن شکل غوندې شي ورې کلیک باندې دی کړی بس صرف دا خبره پکې نه وي دا نوره کومه نوې خبره پکې نشته نو دا ایکشن شو بیا د هغې نه وروسته په دې کې څه دي کمنټ خو پېژنئ که د یو څه په باره کې اضافه تشریح هغه د کمنټ د لارې کېږي مطلب دې په اړه مې دا معلومات و زه یې لیکم دې ځای کې څومره معلومات چې زما یي دې لغت باره کې تاسو یې ولیکئ پوه شو تاسې
داس انداز دا کمنټس دي او کنه په کار ریویو ته براشو ډیلیټ کمنټ باندې وکلیک کو کمنټ اتوماتیکلی بیرته ډیلیټ شي بیا باندې کې موږ سره دی ټیکسټ باکس ته هیډر ان فوټر دی ورډ آرټ ته دا وغیرہ ټیکسټ باکس مطلب دا دی لکه دا یو ټیکسټ باکس ته کنه دا وګوره یو ټیکسټ باکس تراشه د خپل یو لیکنه وکړه بیسیک پی ایچ پی سینټیکس نو زه میرا دا ټیکسټ باکس صحیح نه دی دلته یو بلم شته دام ډیلیټ خپل یو ټیکسټ باکس راواله ډرایګ دا موږ بار بار وایو او دا موږ پاور پوینټ کې وداوټ ټیکسټ باکس لیکنه وغیرہ نه کیږي زه کوم چې مثال پی ایچ پی بیسیک سینټیکس دا انتخاب کې تاسو فارمیټ تراشي د دې نو ورسته ته یو ډیزاین واله خپل یو ډیزاین نو دام کولای شو چې کله تاسو د انسرټ دلاري ټیکسټ باکس رااله ټیکسټ باکس عام طور سره څنګه تاسو په کار راواله او هیډر ان فوټر په دې هیډر کې ګورئ تاسو خپل لیکنه وغیرہ راوړئ هیډر ان فوټر باندې چې کله کلیک کوم ټایم او دراشو ډیټ تاریخ حکم اتوماتیکلی کنه فکس ډیټ اتوماتیکلی د سی چې دا به ورځ په ورځ تغیریږي او فکس ډیټ دا چې د نن تاریخ برابر زم اتوماتیکلی ډیټ درازي سلاید نمبر دی وی شماره او په دې فوټر کې دی ولیکنی مثال ما ولیکل زکس دا لیکنه درازي زیا انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساينس اپلای ټو آل باندې چې کله زه کلیک کوم نو دا سلاید وګورئ تاسو ستاسو خیر شته کنه ټول راځي دا هغه لیکنه ده چې کومه لیکنه موږ سره بدیز کې کېدای شي دا په ټولو سلایډونو کې ځکه هیډر او فوټر ورډ کې تاسو ویلي دي چې یو پیج کې لیکنه راشي نو ټولو کې برازي او ډو ناٹ شو انټایټل سلایډ نو بیا به دا نه ښکاره کېږي او که ښکاره کولی غواړئ ټیک مارک آف کړئ دې ته به هم ټیک مارک ولګوئ دې ته به هم ولګوئ دې ته به هم ولګوئ اپلای ټو آل ټولو کې به راشي دې کې موږ سره دا هیډر چې کله لیکنه وکړو نه ښکاري دلته نوټس ان هینډ آوټ ته راشي هیډر لیکنه ګوره نه ښکاري د هیډر لیکنه نشي ښکاره کېدلی که موږ دلته کلیک وکړو مثال ما ولیکله چې فار ایگزامپل پی ایچ پی انټروډکشن اوس دا اپلای ټو آل کې نشته دلته نه دلته هم نه دا چې کله ته پرنټ کې پرنټ په وخت کې به دا ښکاري اوس دلته پرنټ پریو باندې چې کله کلیک کوم اوس هم به نه دا دلته خو چې کله تاسو په پرنټ آل سلایډ کې نه دی په دې دغه کې فول پیج سلایډ کې دې کې تاسو ون سلایډ والی اوس وګورئ پیج پی انټروډکشن شته که نشته نو دا په پرنټ کې پکارېږي او دلته کوم ضرورت نشته چې موږ هیډر کې لیکنه ځان ته شو ورډ آرټ خو پېژنئ که نه دا داسې لکه تیار مخکې نه ډیزاینونه دي بلټن لکه یو سلایډ به زه بله موالم هم ته به راشم نیو سلایډ به والم دې نه په دې کې مثال ما سره یو ډیزاینداره لیکنه پکار ده نو کومه یوه لیکنه مثال دا لیکنه فار ایگزامپل ما ولیکل تھینکس اینڈ داسې یو ډیزاین والا لیکنه بیا د دې لپاره فارمیټ ته راځئ د دې نه چې کوم ډیزاین ستاسو خوښوي هغه ډیزاین دې ته ورکړئ نو دا تیار ریډیمیډ ډیزاینونه دي او ډیټ ان ټایم نو مطلب په ماغه هیډر کې تاریخ راوستل یا فوټر کې تاریخ راوستل ها ټیک مارک ولګو ډیټ برایش همدغه شان پیج نمبر دې ته ویل کېږي چې په دې فوټر کې سلایډ نمبر راوستل دا به راځي اتوماتیکلی دې راوستل د پر انډیویژوال هم کوی شو دې هیډر فوټر نمبر راتلی شي
او ابجیکټ دې ته ویل کېږي چې کله ته د پاور پوینټ پروګرام په داخل کې بل پروګرام خلاصول غواړې نو هغې لپاره به تاسو د ابجیکټ باندې کلیک کوئ او راغه شی وګورئ کوم یو پروګرام خلاصو مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ دا وګورئ ایکسل پروګرام به اتوماتیکلی په کوم پروګرام کې خلاص شي موږ سره دلته ایکسل کې نه د بل ایکسل آپشن استعمالي دا شان مثال دا डी नेम क्लास دا څه لیکنه کوه کنه ټایم ډیټ ایمیل فون نمبر صحیح شو ایڈریس همدا شان کورس فیس ایڈمیشن ټوټل نوٹ دا شمارې دي لیکي دلته دا لږ سلیکټ کوه لږ داسې دا شان نو دلته څه لیکنه تا وکړله خیر زه به نور لیکنه نه کوم دا خو محاسبې لپاره دلته اکثره کېږي لکه ټوټل کې ودرېږه ایکول فیس رواله جمع کړه چا سره د ایډمیشن سره بس اصلي مقصد دا دی چې اسانتیا راشي بل د چې کوم فیس رسېږي او هلته اټومیټیکلي جمع کېږي د چې کوم ایډمیشن رسېږي अब ऑटोमेटिकली जमा कीजिए ٹھیک شو دا شانت پرابلم شته دي زه پوری سمپل خبرې دي ماغه د ورډ خبرې دي تر اوسه پوری نو دې کې دا بهر کلیک کړه ऑटोमेटिकली به د ابجیکټ په شکل دلته دا څنګه شي خراب شي څه شو لاړو نو دا تاسو سره د یو پروګرام خلاصونه ده کریټ پروګرام فایل تیار مخکې نه یو فایل د سره په ډیسکټاپ وغیرہ ځینو کې پروت وي او هغه غواړي دلته خلاص راځي چک کې تاسو بیا راځي تیار مخکې نه یو سلایډ وي د سره او په هغې کې ستا لیکنه مثال دا زما لیکنه ده اوکې کومه د زما افیس کې لږ بعضې مسلې دي بعضې دغه شی نشي راوچتولی ښه دا چینجول غواړي نو دا د بل پروګرام نه ډیټا راخیستل دي ګوره دا شان دا مونږ ورډ کې ویلي وو ایکسل کې ویلي وو هلته راوچتېږي که نه نو دلته هم همدا شی خبره ده مونږ سره ابجیکټ مینس چې کله تاسې په دې پاور پوینټ پروګرام کې بل پروګرام خلاصوئ اکویشن خو پېژنئ دا چې دي ریاضي فرمولو دپاره استعمالیږي او تیارې پکې شتم دا تیارې شتم تیارې فرمولې راغلي او که ته خپله یو فرموله جوړې د هغې لپاره به انزرټ نیو اکویشن باندې کلیک کړې دیز کې ټول سمبولونه شته موږ سره دا سمبولونه بیا که ته دا سیف کړې نو دا سلیکټ کړه ځان سره انزرټ ته راشه اکویشن ته راشه د دې لپاره سیف کولو دغه نشته پاور پوینټ کې بس صرف دا فرمولې دي او نوې فرموله که جوړوله ډایرکټ جوړولی هم شي هغه دیز نه جوړېږي سمبول خو پېژنئ چې کله تاسې یو علامه ضرورت وي نو هغې لپاره به انزرټ ته راځئ سمبول باندې به کلیک کوئ دې کې کوم یو سمبول تاسې سره پکار دی مثال دا انزرټ یې کړه کلوز یې کړه هماغه علامه به راځي دا ساده هماغه آپشن شو ویډیو دې ته ویل کېږي چې کله ته په دې پاور پوینټ پروګرام کې یو ویډیو راوړې انلاین ویډیو هم راخیستی شي او ویډیو ان مای پی سي د خپل کمپیوټر نه هم یو ویډیو راخیستی شو د خپل کمپیوټر نه هم ویډیو راخیستی شو لکه او ویډیو به هم داسې ویډیو چې هغه به شارټ ویډیو ډېره اوږده ویډیو به نه وي ځکه غټه ویډیو ګوره دی نشي راخیستی هغه وړه ویډیو به تاسو راغلی چې کم ټایم دغه ولري او سایز یې کم وي به داسې ویډیو ما سره وي نو داسې ویډیو که ما سره چېرته وي زه به یې راوالم زټ
نشته ټیک ده دا ویډیوز تاسو دیجنا راخستلې هم شي به وګورئ خپل ځان سره وګورئ ما سره نشته ویډیوز بدل د چرایشي پر سلاید باندې برازي او به دلته تاسو پلی کولای هم شي او ساوند هم راوړی شي ها او سیف کیږي آنلاین ویډیو مطلب انټرنیټ نه ډاونلوډ شوال دراشي دا بیا ته پریکټیکل هم خیمه ما سره په دې پی سي کې په دې افیس کې پرابلم دی زیاتره شي نه کوي کار ها چینج کوم دا هغه لپاره وینډوز چینج کول غواړي ځکه پاتې دی دا بایشن چې کار نه کوي دا به ما تر یاد کې دا ته وځو کوم ویډیو شو او دې کې اډیو هغه آنلاین راغستې شو ځان نه اډیو ان مای پی سي چې دا پی سي کې تاسو اډیو ساوند وی نه هغه راغستې شي کوم چې اډیو ساوند دی کنه او اډیو ایکسټنشن والا چی هغه راواله ته زما ډاټ ام پی 3 ور کوم چرته وي اور ټاپیم پکې دی ها دا نه مزه راواله صحیح شو انزورټ ورته کې پرابلم دی مطلب نشي دا کولای خپل ریکارډ وکړئ سٹارټ ریکارډ دا آپشن ایکسټرنل آپشن چې کوم بهر نه فایل راځي ته نه راځي دا ته کوم به دا میډیا پرې دی صحیح شو نو انزر کې تر دې چې پر زمون خبرې شولې لینکس او کمنټ او ټیکس او اخره کې سمبل ورسره دا پاور پوینټ کې استعمالي میډیا چې دا بیا ته کوم او بل په کې شی پاتې شو ایمیج دار کوم نو نیکسټ کلاس کې ان شاء الله ډیزاین تاسو ته شي کوم هغه مې ورته دا میډیا شو کنه دی باندې تا کار وکړم دا فیس چینج کوم زه